ډیر انسانان د سختو مشکلاتو سره مخامخ وي، بالخصوص دوی د رزق د تنګۍ سره مخامخ وي. البته ډیر داسې انسانان دي چې په دې باندې حیران وي چې څنګه به خپل اولاد ته حلاله نفقه پیدا کم او رزق به پیدا کم. یعنی ډیر انسانان د رزق د تنګۍ سره مخامخ وي. د دې یو خاص وجه هغه دا ده چې انسانان په قسم قسم مریضیو باندې اخته وي. زموږ د معاشرې خلک صرف هغه ظاهري امراض پیژني، کله چې پر سر باندې درد وي، کله چې تبه وي، کله چې د شوګر یا د وینې د فشار د مریضیو سره مخامخ وي یا د نورو مریضیو سره مخامخ وي. دوی خپل علاج کوي، ځي خپل طبیب ته، ځي ډاکټر ته د دغو ظاهري مریضیو علاج کوي. خو چې کله انسانان پر باطنی مریضیو باندې اخته سي، دوی بیا د دغو مریضیو علاج نه کوي. دغه مریضی دوی په مریضیو باندې نه بولي، بلکې ډیر خلک د ډیرو سختو باطنیو مریضیو سره اخته وي. په باطن کې ډیرې لوی مریضۍ وي، په باطن کې دی ډیر ناجوړه وي، خو دی د دغه ناجوړي علاج نه کوي. نو که چیرې یو انسان د خپلو باطنی مریضیو علاج وکړي، نو الله جل جلاله به د هغه مریضیو څخه چې دی ورباندې اخته دی د هغو څخه به الله جوړ کړي او د هغو مشکلاتو سره چې دی مخامخ دی الله جل جلاله به د هغو مشکلاتو څخه خلاص کړي. خو د دغو باطنی مریضیو علاج او د دغو مشکلاتو علاج چې انسانان ورسره مخامخ دي او د دوی د ژوند لویه پریشانی د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دواړو دپاره یو علاج ښوولی دی. حتی په یو روایت کې راځي، یو روایت چې انس ابن مالک رضی الله عنه مبارک را نقل کړی دی، وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل: الا ادلکم علی دائکم و دوائکم، ای انسانانو زه تاسو ته ستاسې مریضۍ نه در وښیم او د دغو مریضیو علاج نه در وښیم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ الا ان داءکم الذنوب، ای انسانانو خبردار ستاسې مریضۍ ستاسې ګناهونه دي. تاسو کوم ګناهونه کوئ دا ستاسې مریضۍ دي. ودواءکم الاستغفار، ای انسانانو ستاسې د دغو مریضیو علاج او دوا هغه استغفار دی چې تاسې د الله جل جلاله څخه بخښه وغواړئ، استغفار ووایاست. د حدیث شریف روایت بیهقي کړی دی. په بل روایت کې راځي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مبارک ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل: که چیرې یو مؤمن مسلمان د ځان دپاره استغفار لازم وګرځوي، نو الله جل جلاله به د دنیا د هر مشکل څخه خلاص کړي. په روایت کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. کچیر یو مؤمن مسلمان د ځان دپاره استغفار لازم وګرځي، یعنی همیشه استغفار ووایي، د الله څخه بخښه وغواړي، د استغفار کلمات ووایي، نو الله جل جلاله به د دنیا د هرې پریشانۍ څخه خلاص کړي. د دنیا چې هر پریشانی ده، په هر مشکل باندې چې سړی اخته وي، که نر وي که ښځه، چې په هر مشکل باندې اخته وي، که چیرې دی د ځان دپاره استغفار لازم وګرځوي او استغفار ډیر ډیر ووایي، نو الله جل جلاله به د هغو مشکلاتو څخه چې دی کې راګیر دی د دنیا چې هر مشکل دی الله به ځینې خلاص کړي او د رزق تنګي به الله لرې کړي. په هر تنګۍ کې چې دی ولاړ دی الله جل جلاله به د دغه تنګۍ څخه وباسي. دغه مشکل چې انسان د خپل اولاد دپاره حلال رزق نشي پیدا کولی، نو الله تبارک وتعالی به د استغفار په برکت باندې د رزق خاوند کړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ورزقه من حيث لا يحتسب، و دغه انسان ته الله د روزي داسې دروازې را خلاص کړي چې د ده به ګمان او وهم لا نه وي، د ده په وهم کې به له هغه لاره نه وي ورګرځېدلې چې الله به د دغې لارې څخه ماته رزق او روزي راکوي.
نو د انسان د پاره د دنیا سعادت د دنیا د مشکلات څخه د خلاصون ذریعه هغه استغفار دی چې استغفار سړی ډیر ووایي او د انسان د مشکلاتو حل د رزق د تنګي د خلاصېدلو لار هغه د مؤمن د لپاره استغفار دی چې استغفار ډیر ډیر وایي کوم مؤمن چې استغفار ډیر ډیر وایي الله جل جلاله به دغه مشکلات څخه خلاص کړي د حدیث شریف روایت ابو داود نسائی او ابن ماجه درسرو کړی دی په بل روایت کې راځي د عبد الله ابن بصر رضی الله عنه مبارک ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدل چې ویلی توبه لمن وجد في صحيفته استغفار كثير خوشحالي دی وی هغه انسان ته یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم د توبه څخه مراد جنت دی چې جنت دی وی د جنت خاص معنی او خاص درخت او باغونه دی وی د هغه انسان د پاره چې د په عملنامه کې استغفار ډیر لیکل شوی وي د الله په دربار کې ډیره بخښه غوښتلې وي او استغفار یې ډیر ویلی وي نو ډیر انسانان مشته شکایت کوي چې د رزق مشکلات مې دي کاروبار مې خراب دی په کور کې د خپل زوی سره په خبره نه پوهېږم د کلي او د محلې مشکل مې دی په خلکو باندې پورونه باندې دي یا د خلکو پوره وړی یم دا ټوله لوی لوی مشکلات دي د دغه مشکلاتو د دغه مشکلات څخه د خلاصون لاره د الله رسول صلی الله علیه وسلم مشته راوښول هغه دا ده چې استغفار ډیر ډیر وایه بعضې ورونه بیا داسې دي چې دوی ډیر د دې شکایت کوي چې موږ ته الله جل جلاله په عبادت باندې توفیق نه دی راکړی عبادت نسو کولی د عبادت شوق مو په زړه کې نسته دا شوق مو نسته چې لمونځ وکړو تلاوت وکړو درود ووایو د هغو دپاره هم د هغو زړه زنګ نیولی دی د زړه د زنګ د جلا کېدلو دپاره د زړه د زنګ د ختمېدلو دپاره علاج د الله رسول صلی الله علیه وسلم استغفار ویلی دی چې استغفار وایاست الله به ستاسې د زړو زنګ ایسته کی او الله تبارک وتعالی به د عبادت محبت او شوق ستاسې په زړو کې پیدا کی په یو روایت کې راځي د انس رضی الله عنه ان لقلوب صدا كصداء النحاس انسانانو د زړو د پاره داسې زنګ دی لکه د وسپنې د پاره چې زنګ پیدا کیږي وجلاؤها الاستغفار دغه زنګ چې الله ایسته کوي هغه په استغفار باندې ایسته کیږي